ستړي مشه، زه رحمان بنوری یم. دا بی کاسټ دی. د پاکستان د پوځونو یا ځواکونو بیان او د پاکستان نایب وزیر اعظم اسحاق ډار څو شېبې مخکې یو بل پریس کانفرنس کړی دی، خبري غونډې ته یې وینا کړې ده او د دې فکرمندۍ اظهار یې بیا کړی دی چې هندوستان حمله کوونکی دی. پاکستان وایي هند که حمله وکړه ځواب به یې ورکوي، خو یو وارې بیا دا سپیناوی کړی دی چې پاکستان د حملې شروعات نه کول غواړي. دغه شان د پاکستان یو بل د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ یو 10 ساعته مخکې ویلي چې هند په 40 ساعته کې یا په 14 ساعته کې حمله کولی شي. عطا تارړ ویلي و چې د هغو سره د استخباراتو او د خفیه ادارو معلومات دي چې هند د حملې تیاری نیولی دی. دا معلومات په ممکنه توګه باندې د چین استخبارات چې دي، سټلایټس دي یا نور چې استخباراتي ادارې دي نړیوال، هغو ته یې ورکړي وي. د پاکستان خپلو استخباراتي ادارو سره هم دا معلومات کیدای شي، او که دا معلومات نه وي نو هم هند ډېر ښکاره ویلي دي. مثال په توګه وزیر اعظم نریندرا مودي چې هغه خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې حمله وکړئ، کله یې کول غواړئ، څنګه یې کول غواړئ او په څومره غټ انداز کې کول غواړئ. د دې اجازت یعنی فری هینډ د هند ځواکونو له ورکړی شوی دی. د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې د دې جګړې یا د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ د ګرمېدو امکانات ډېر زیات سیوا شوي دي. په ممکنه توګه باندې دا حمله چې دا یو فل سکیل یعنی مکمله روایتي جګړه وي یا هدفي حمله وي، په دې باندې بحث کوو. دغه شانتې پرون دلته کې د امریکې د باندنیو چارو وزارت کې هم د دې په هکله یو تپوس ته په ځواب کې وویل شو چې د امریکې د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د پاکستان او هم د هندوستان د باندنیو چارو د وزیرانو سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کول غواړي. ملګرو ملتونو هم هند ته هم پاکستان ته ویلي دي چې باید جګړې نه ډډه وکړی شي. دا ټولې خبرې چې راغونډې شي، دا ټولې خبرې چې راوځي شي، معنی دا ده چې دواړه هیوادونه په مورچه کې دي، په ماشه باندې ګوته ده او د جګړې شروعات چې دي دا ډېر لرې نه ښکاري. څنګه به وي، څنګه به نه وي، اثرات به څه وي، په دې خبره کوو. خو لومړی داسې ده چې جګړه مکمله شروع کیږي. دې باندې د تفصیل نه مخکې زه دا وایم په تېرو څو پروګرامونو کې ما دا وویل چې جګړه خو شروع شوې ده. یوه په وزیرستان کې چې کوم طالبان پاکستان فکر کوي چې دوی ورته خوارج وایي، یو اویا کسان دوی وژلي دي. د پاکستان د پوځ دعوه ده که څه هم د هغې عکسونه، قبرونه، تصویرونه یا معلومات هم په ازاده لارو باندې مطبوعاتو ته نه دي ورکړی شوي، خو بیا هم دی چې دوی وژلي دي. پاکستان تور دا چې وزیرستان ته طالبان چې دي هغه هندوستان را لېږلي دي، د هندوستان په لمس راغلي دي. ګویا پاکستان دا ویل غواړي چې د پاکستان تحریک طالبان چې دی هغه اوس د هند لپاره کار کوي، د هندوستان په وینا باندې کار کوي. د یو کافر هیواد هغه طالبان چې هغه د اسلام او د جهاد په نوم جګړه کوي او د اسلامي تعلیماتو تر مخ هغه دغه دعوه کوي چې هغه جګړه کوي. اوس هغه وایي چې د کافرو د هندوانو لپاره د پاکستان خلاف جګړه کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې که غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ما د خبریالانو سره په دې موضوع باندې چې خبرې کولې نو هغه وایي چې طالبان په ممکنه توګه دا دعوې سمې نه مني. بله دا چې د هغو چې کوم د مرګ ژوبلې د شمېره ده طالبان د هغې سره هم اتفاق نه لري. یوه یعنی هلته جګړه شروع شوې ده. پاکستان په وزیرستان کې جګړه روانه ده، دا په واهګا کې هم نه ده روانه، دا په لاین اپ کنټرول چې دی ورته وایي دا په هغې هم نه ده روانه، دا په اټاري باندې هم نه ده روانه. که څه هم دی د یو بل خلاف ځینې ګامونه پورته کړي دي. هغه ګامونو کې هوایي حریم بندېدل، تجارت بندېدل، د سند انډس ریور چې کوم ټریټي وه هغه هندوستان چې دا ختمه کړې ده، داسې اقدامات یې کړي دي. خو عملي جګړه چې ده داسې ښکاري. دویم بیګا د شپې د هندوستان او د پاکستان د لوري په یو بل باندې ډزې شوي دي. تاسو لیدلی شئ چې دا هغه ډزې وې، دا هغه فایرنګ و، دا هغه ګولهباري وه چې په یو بل باندې د پولې پورې راپورې غاړه کېده. ما د هندوستان چینلې کتې، د هندوستان چینلې چې دي هغه وایي چې موږ تللي یو په پوله باندې، دوی لیدل چې د پاکستان پوځونو خپلې چیک پوستې پرېښي دي. دغه شان د پاکستان ځینې مطبوعات وایي چې هندوستانیانو ځینې جرنیلانو د پاکستان سره جګړې نه انکار کړی دی. دا قسم دعوې کېږي، خو بهر دا دعوې اکثره په مطبوعاتو کې د سنسني یا د خلکو د ګرمولو لپاره یعنی د خلکو د راپارولو لپاره جوړیږي. دا څه نوې خبره نه ده. اوس د آی ایس پی آر او د اسحاق ډار پریس کانفرنس ته چې راشو یعنی چودھری شریف او د پاکستان د نایب وزیر اعظم
دا دریم پریس کانفرنس دی چې دی کوي. تېر ورځ د پاکستان د مطبوعاتو څانګه ایس پی آر پریس کانفرنس وکړ، وایي چې موږ یو ثبوت وړاندې کوو چې پهلګام کې چې کومه پیښه شوې ده دا پیښه هندوستان په خپله کړې ده. د هغې د ثبوت په توګه د یو کس وایي چې موږ نیولی دی، دا د هندوستان د پوز جونیئر کمیشن آفیسر دی، په اردو ژبه کې د خپل په هندوستان کې لاس مشر سره خبرې کوي. نن چې کومه خبره وکړه پای کې اف آی آر هغه رپورټ چې په پاکستان کې یا هندوستان کې فرست انفارمیشن رپورټ ورته وایي، لومړی رپورټ د معلوماتو په بنیاد باندې په کم کې چې د پیښې معلومات ورکول کیږي، وخت ورکول کیږي او د هغې بنیاد علت ښودل کیږي. نو پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې مشر چودھری شریف نن د اسحاق ډار سره په شریکه یو وار بیا وویل چې دا اف آی آر د دې پهلګام د پیښې نه لس منټ وروستو ولیکل شو. هغه ویل چې په لس منټو کې خو یوازې د پیښې په هکله سم معلومات نه وي. نو په داسې کې دی ته څنګه معلومه شو چې پاکستان د دې حملې تیاري وکړه او پاکستان د حمله وکړه؟ ګویا هغه داسې ویل غوښتل چې هندوستان په خپله دا لوبه جوړه کړې ده. بل مثال یې دا وویل چې کله هم هندوستان ته کوم نړیوال مشر راځي نو دا قسمه کار کېږي. مثال په توګه د امریکې د نائب صدر جے ډي وینس او د هغه میرمن چې د هغه په هندوستان کې وو، هغه وخت تاج محل کې عکسونه اخیستل. د دې نه مخکې چې کومه حمله شوې وه هغه وخت کې بل کلنټن په هندوستان کې و. دا د هغو د بیان طرز دی. خو پاکستان د دې بیان نه پرته هندوستان داسې وایي چې نه، پاکستان د دې نه مخکې په هندوستان کې دننه حمله کړې ده. د ممبئی حملو بریدونه چې دي د هغې په شا وایي چې پاکستان وو. په کشمیر کې ځای په ځای چې کوم په هندوستاني ځواکونو باندې وخت په وخت غټې حملې شوي دي، په هغې تور دی په لشکر طیبه او جیش محمد وغیره وغیره پورې کوي. نو د پاکستان نائب وزیر اعظم او د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر دا پریس کانفرنس چې دی یو وار بیا داسې ثابتوي، داسې ښودل غواړي چې پاکستان د جګړې د بچ کېدو یو کوشش کوي لګیا دی سفارتي توګه باندې. ځکه چې وزیر اعظم شهباز شریف کله د انټونیو ګوټیرس سره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال سره خبرې کولې، نو په هغې کې هم هغه دا وویل چې د اوبو معاهده چې د هندوستان دا ماته کړې ده دا نو ماتول پکار، او که چېرې دوی اوبه بندې کړي نو دا به ایکټ اف وار وي، یعنې دا د بیا به پاکستان جګړه کوي، بیا به پاکستان غلی نه کینی. که څه هم پاکستانیان داسې وایي او نړیوال هم داسې وایي چې په انډس ریور باندې په دې دریاب باندې د دې تړل، دې ته بند جوړول، په دې باندې ډیم جوړول یا د دې اوبو مخ اړول چې دي دا یو ګران کار دی. په دې کې کلونه لګي. بل دا چې دا امکان هم نه لري چې د سیند مخه بل طرف ته واړوي، د قدرت خلاف ورزي ده وغیره وغیره. اوس پاکستان ملګرو ملتونو سره هم رابطه وکړه. دلته کې په سټیټ ډپارټمنټ کې د امریکا د باندنیو یا د بهرنیو چارو وزارت کې هم پاکستانیان خبر اعلان چې دی هغه په دې موضوعاتو باندې د امریکې نظر اخیستل غواړي. کېدای شي دا پروګرام تاسو ګورئ تر هغه پورې د امریکې د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د باندنیو چارو د وزیر او د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړې وي. ولې امریکا غواړي چې دا خبرې وکړي؟ امریکا ځکه غواړي چې جنګ ونه شي. امریکا د یوکرین او د روس جګړه هم ختمول غواړي. د هندوستان او پاکستان جګړه وایي چې هم ونه شي، او د هغې علت دا دی چې د جګړې په بنیاد باندې نه یوازې دا چې هند او پاکستان تاوان سره مخ کېږي، د هغو ولسونو تاوان سره مخ کېږي، بلکې د دې اثرات په پوره جنوبي ایشیا او بلکې په پوره نړۍ پرېوځي. یو غټ مشکل دا دی چې دا کاروبارونو ته نقصان رسوي، دا نړیوالو اړیکو ته نقصان رسوي، دا نړیوال د طاقت توله چې دا کږوي. هند ځان له ملګري لټوي، پاکستان ځان له ملګري لټوي. مثال په توګه د پاکستان سره دا وخت ډېر په ښکاره باندې د چین ملګرتیا چې ده هغه لیدل کېږي. پاکستاني مطبوعات وایي چې د چین د کوم چې استخبارات دي هغه د هغو چې کوم د هوایي ځواکونو وسله ده هغه پاکستان سره کومک کولی شي، د هغو ډرون کومک کولی شي. دغه شان هند هم د خپلو ملګرو سره په کانټیکټ کې دی، په خبرو اترو کې دی وغیره وغیره. نو امریکا د نړیوال طاقت توله هم کږېدی شي، د دې په جنوبي ایشیا کې هم اثرات کېدی شي او په نړیوال کچ باندې یو غټ جنجال شروع کېدی شي. دویم غټ علت دا دی چې دواړه هیوادونه که څه هم غریبانان دي، که څه هم پاکستان ته ډېر حده پورې کنګال هیواد دی، په پاکستان کې بېروزګاري ده، په پاکستان کې غربت دی، په پاکستان باندې ډېر بې کچه زیات پورونه دي، د پاکستان اقتصاد چې دی هغه په ټپه ولاړ دی، د آی ایم ایف یا نړیوال بینک نه پورونه اخیستي دي، خو د دې باوجود هم هغه اټم بم لري. دغه شان هندوستان هم داسې نه ده چې هلته کې هر څه سره او سپین دي، خوشحالي ده، هلته کې ترقي ده، هلته کې امن دی. هلته هم جنجال دی، په کور کې دننه هم اقتصادي جنجال دی، سیاسي جنجال دی. دغه شانتې د
نړیوالو سره په اړیکو کې جنجالونه دي د هندوستان خلاف دلته د امریکا ټیرپ چې دی هغې کې هم هندوستان د مشکلاتو سره مخ کېدی شي. هندوستان د چین سره په مقابله کې اقتصادي توګه باندې د پرمختګ په سفر کې غواړي چې د جګړو ځان بچو ساتي، بیا هم هغو سره اټم بم شته دی، هغو سره دغه شان مسله شته دی. نو دواړه هیوادونه که جګړه کوي، په جګړه کې د هر څه امکانات وي، لہٰذا د اټم بم استعمال چې دی نړۍ نه غواړي چې دا وشي او د دې کې استعمال سره ډېر غټ خطر جوړېدی شي. نو ځکه امریکا غواړي چې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ جګړه نه وي او د دې جګړې نه د بچ کېدو لپاره هغه چې کوم دغه دی دا کوششونه دي هغه کوي. د دې نه مخکې به هم پاکستان او هندوستان چې کله دا قسم جنجال ونه د امریکې کله به بوش ټلیفون کوو، کله به کلینټن ټلیفون کوو، کله به صدر اوباما ټلیفون کوو، داسې ټلیفونونه وخت په وخت شوي دي. پاکستان او د هندوستان ترمنځ جګړه کیږي، په افغانستان احساسات کې دی شي، د پښتنو په سیمه او ریجن کې احساسات کې دی شي، په ممکنه توګه تر ټولو زیات اثرات هم په دې وشي. کډوالي د هلته د مخکې نه هلته بېروزګاري ده، غربت دی، جنجال دی، مشکلات دي. البته پښتانه دا ځل په دې خبره داسې ښکاري چې پوه دي. پښتنو ته دا خبره شاید دا وخت زلمی کلتا د یوت چې کوم دی د هغو ذهن ته رسېدلې ده چې د پاکستان او هندوستان جګړه کې تاوان د دې کېږي. به هر حال هغه دا فکر کوي چې په دې جګړه کې هغو ته شاملېدل هم نه دي پکار، د هغو سره کومک هم نه دی پکار، د هغو سره ودرېدل هم نه دي پکار. که څه هم ځینې سیاسي مشرانو دا ولي چې سینه ډبولې ده چې د هندوستان خلاف به دی یو ځای وي، ولاړ به وي، پښتانه به راپورته کېږي. خو پښتانه اوس د 1915 دور هم نه دی، 1901 هم نه دی، 1999 هم نه دی. اوس پښتنو پام ځان ته دی، د هغو خپلو بېوزلیو ته دی، خپلو کډوالیو ته دی، د هغو په سیمه کې جګړه روانه ده، د هغو په سیمه کې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د هغو قدرتي وسایل هغه داسې فکر کوي چې په هغې باندې بل چا قبضه کړې ده. په سوات کې هوایي ډګر بند دی، ارباب نیا سټیډیم بند دی، د چترال نه ونیسه تر وزیرستانه پورې او د دغه ځای نه ونیسه تر ژوب او چمنه پورې په دې سیمه کې د غربت کچه لوړه ده، بېروزګاري زیاته ده، کاروبارونه نشته دی، ترهګري روانه ده، د اما او کما او دهشتګرد هلته راجمع شوي دي، د پاکستان پوځ عملیات هلته کوي. دغه شان عملیات چې کله هم شروع کېږي یا په شمالي وزیرستان کې وي یا په جنوبي وزیرستان کې وي یا په باجوړ کې وي یا په بمندو کې وي یا په سوات کې وي یا په بونیر کې وي. دا د پاکستان په دغه سیمو کې د پښتنو علاقه ده، د پښتنو سیمه ده، ځکه هلته کې دا حالات دي او پښتانه په دې باندې هم دا فکر کوي. بلې خواته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. تر اوسه پورې طالبانو حکومت چې دی هغه چا په نړیواله توګه په رسمیت نه دی پېژندلی. پاکستان دا تور چې په کم پورې که په شروع کې چې په وزیرستان کې دی یې به بیا ترهګر ووژل. د دې معنی دا وه چې دا طالبان تحریک طالبان پاکستان له افغانستان راغلی دی، هند را لېږلی دی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی. معنی دا چې طالبان د افغانستان هم د هندوستان سره په دې جګړه کې ولاړ دي. که څه هم دا تور دی نیغ په دې نه دی پورې کړی، خو کله چې زه د مستشرحینو سره، مبصرینو سره، څېړونکو سره، چارواکو سره خبرې وکړم، نو هغه وایي چې دې معنی هم دا جوړېږي په سفارتي ژبه کې چې پاکستان دراصل دا ویل غواړي چې په دغه سیمه کې جګړه چې کېږي نو جګړه کې طالبان د هندوستان طرف ته ولاړ دي او طالبان چې دي هغه د پاکستان خلاف جګړه کوي د هند لپاره. دغه تور هغو په BLA یا بلوچ لیبریشن آرمي هم لګولی دی. لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا شان تورونه پورې کوي. بهرحال د نن دا پروګرام کې ما غوښتل چې تاسو ته تازه معلومات درکړم چې د هند او پاکستان د جګړې امکانات وروسته بلې سیوا کېږي. په ممکنه توګه دا پروګرام تاسو ګورئ، هغه وخت شروع شوي وي. بیا هم که جګړه شروع وه زه به معلومات درکوم، اپډیټ به درکوم، ډیولپمنټ به درکوم. زما کانټیکټس دي، رابطې مې دي په هندوستان کې د خبریالانو سره، پاکستان کې د خبریالانو سره، افغانستان کې د خبریالانو سره، دلته په امریکا کې د چارواکو سره خبرې کوم. د امریکا پنټاګان ته مې څارم، د پاکستان GHQ څارم، د امریکا د هندوستان پوځونه چې دي هغه څارم. دلته کې زما سره چې کوم نظام دی د خپل وس مطابق، نو زه به خپل لیدونکي، خپل اورېدونکي د B کاسټ چې دي هغه ضرور خبر ساتم. هم داود امروزي B کاسټ، زه رحمان پلری.